دا پی ډی ایف کتابونه دي دینه بعد دي دا لیکنې یعنی دا دي کې به مونږ هغه لیکنې یا کتابونه اچو چې هغه سرچ کولی شي ځان لپاره لټون پکې کولی شي صحیح ده دې کې بیا اول نمبر مونږ دا قرآن کریم اچولی دی مکمل دی دغه نه پښتو ترجمې والا لکه اوس زه دا قرآن کولاومه دا زه آیت کو به کولاو کوم دا تاسو کتی شئ دا اوس وګورئ دا آیت راغل دا زه اوس آیت شیر کومه دا به تاسو داسې شیر کوئ صحیح ده دا زه شیر مې کړل صحیح ده نو دا وګورئ هماغه آیت پښتو ترجمه ورسره لاندې لیکلم دی درېمه سپاره او سوره آل عمران صحیح ده نو داسې چې دی تاسو پړاو کول هم شئ داسې لکه لوستل غواړئ قرآن صحیح ده ترجمې سره او دې کې دغه هم کولی شي مخکې شیر کولی هم شي ښه اوس زه دلته غواړم د سرچ کې دې کټګري کې چې دا قرآن کریم سرچ والا مکمل ما سره د آفلاین راشي بغیر نیټ نه نو هغې دا طریقه دی تاسو چې داسې کټګري کولاو کوئ کوم هم لیکنې دا بره ډاونلوډ بټن دی دا به ووهئ صحیح ده اوکې به کلیک کوئ بیا به اوکې نو دا اوس دا کټګري دا ټول قرآن ډاونلوډ کوئ د نیټ نه صحیح ده دا اوس چې یو ځل ډاونلوډ شي دا اوکې دا اوس بغیر نیټ نه به ما سره چلیږي به انشاءالله دا اوس زه اپلیکیشن به بند کړم صحیح ده وروسته به لاړ شم دا ما بند کړم زه به اوس نیټ هم به بند کړم صحیح ده زه اوس تاسو ته دا ښیم چې دا څنګه مونږ آفلاین بغیر نیټ نه قرآن کریم سرچ کولی شو صحیح ده او دې سرچ کې مونږ ماشاءالله دغه کړی دی کوشش کړی دی چې سرچ ډیر ښایسته او ښه راشي صحیح ده مثلا زه به لیکم یحرفونه صحیح ده دا اوس د قرآن کریم یو آیت یو ټکی مې ولیکل دا زه سرچ کوم اوس وګورئ نیټ نشته ما سره ما نیټ بند کړی دی صحیح ده زه چې اوکې وکړم نو دا وګورئ ټول آیتونه راغل چې یحرفونه پکې لیکلی دی لکه اوس دا اول آیت دی دویم آیت دی صحیح ده نو دې کې دا اوس د سوره النساء آیت دا وګورئ من الذین هادوا یحرفون الکلمه صحیح ده دا آیت راغل دا اوس ترجمه ده ورسره او دا تاسو دغه کولی شئ سرچ مخکې شیر کولی شئ صحیح ده ښه تاسو دا یحرفونه چې ولیکل تاسو غواړئ چې دا زه صرف آیتونو کې نه ګورو زه ویډیو کې کتل غواړم آډیو کې کتابونو کې لیکنې کې نو هغه سیز به کلیک کوئ نو هلته به بیا ستاسو سرچ به بیا به صرف ویډیوګانو کې به یحرفونه ټکې ګوري او که آډیو کلیک کوئ دا بره آډیو نو بیا به آډیو کې به صرف ګوري صحیح ده اوس دا آیتونه دي ښه دي کې مونږ بیا بل کار دا کړی دی د سرچ قرآن کې لکه اوس یو سړی آیت نه لیکي زه لیکم لکه اوس څلورم سورت قرآن سوره النساء دی او د دې زه لیکم سوره النساء 150 نمبر آیت صحیح ده 150 نمبر آیت دا چې زه کلیک کوم داسې تاسو ګورئ سوره النساء یعنی 4 نمبر سورت دی هغه 150 آیت راغی نو داسې تاسو دغه کولی شئ یعنی طریقه دا ده مثلا زه 5 نمبر صورت بیا به دا 2 نقطې به واچوئ بیا به ورسره آیت نمبر یعنی اوس 5م صورت 40 نمبر آیت راوباسه صحیح ده دا وګوره 5م صورت سوره مائده 40 نمبر آیت دا دی راغل صحیح ده ښه دې کې مونږ بیا بل ترتیب مخې دی هغه دا چې پښتو ترجمه کې هم سرچ کېږي لکه اوس زه پښتو کیبورډ دغه کومه دا وګورئ پښتو کیبورډ کې زه لیکم اوخ صحیح ده یا زه لیکم مثلا سړی زه سړی لیکم اوکې کومه صحیح ده نو کوم آیت کې چې سړی ټکی راغلی دی هغه ټول آیتونه راغل صحیح ده او دې کې مونږ بیا د دې خیال هم ساتلی دی چې لکه دغه پښتو ټکی څوک اردو کې ولیکي که داسې ولیکي څوک سړی نو بیا چې لیکي بیا هم آیتونه راځي چې کوم کې دا سړی ټکی راغلی دی صحیح ده نو خو دې کې به ترجمه کې به احتیاط کوئ چې لکه هغه ټکی یي صحیح ټکی ولیکئ لکه ځان نه څوک څه ولیکي نو چې هغه نه وي نو هغه به بیا نه راځي صحیح ده اوس دغه شانته اوس ښځه دا راغل صحیح ده او که دا زه پښتو کې لیکم که صحیح پښتو کې لیکئ نو هغه ډېره ښه ده ځکه هغه پکې
بیا تاسو ته به پته لګي لکه اوس دا څه ښځه لیکم دا اوس آیتونه راغل دا اوس زه کولاومه نو ګورئ دې کې دا ښځه ټکې لیکلی دی پکې صحیح ده ښه دا سرچ شو دی سرچ کې دی دا بل کیبورډ هم دی ایپ کیبورډ یعنې چا سره د موبایل کیبورډ نه موبایل کې عربي یا پښتو کیبورډ نه نو دې کې مونږ پښتو کیبورډ اچولی دی دا بره والا به کلیک کوي داسې اوس چې زه سرچ کوم دا وګورئ اوس بل کیبورډ راغو نو دا بل کیبورډ هم جوړ کړی دی صحیح ده دا مې آپشن دی پکې خاص سرچ قرآن کې نورم مونږ دغه اچولی دي زه تاسو ته ښیم انشاءالله هغه دا چې اوس که څوک داسې ولیکي الفاتحه 3 دا وګورئ الفاتحه داسې هم راتلی شي صحیح ده ټکي باندې هم راځي هغه بل نمبرو باندې هم راځي او دې دغه باندې هم راځي څنګه چې ستاسو خوښوي ښه زه اوس بیا راځم دلته لکه زه لیکم النساء 44 راغل صحیح ده نو دا څه طریقې دي دې سره تاسو د قرآن کې لټون کولی شئ تلاش کولی شئ صحیح ده انشاءالله